محترم حاضرینو د کشنی اختر مبارک ورځ ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د امت لپاره د اجر او د مزدورۍ او د بدلی او د عوض او د ثواب پیدا کولو ورځ ده چې مسلمانانو دې میاشت کې د ورځې کم روزې ونیوي او د هغې په خاطر څومره مشقت برداشت کړي او بیا په شپو په دورانیه کې هغې تراویح وکړي او عبادات یې وکړو اذکار و نوافل او تلاوتونه یې وکړو د هغې ټولو بدله الله تعالی نن دوی ته د عیدګاه په میدان کې ورکوي نو ځکه دا د بدلې ورځ ده دا د عوض ورځ ده دا د اجر او د ثواب ورځ ده چې نن به د عیدګاه په میدان کې د الله تعالی رحمت په جوش کې راځي او بشمار رحمتونه به پر هغه انسانانو چې هغه د عیدګاه په میدان کې شرکت کوي پر هغې باندې راځي او د الله تعالی د رحمت د جوش په خاطر بنن بشمار انسانان د مغفرت مالکانی او بشمار انسانان به د عیدګاه د میدان سره د خپل ګناهو څخه صفا او د جنت مستحقین او د جهنم څخه آزاد سوي خپل کورو لراځي نو د دې امت لپاره په کال 12 میاشتې کې په مبارک ورځو کې یوه مبارک ورځ ده او یو ډېره لویه ورځ ده او ډېره عظیمه ورځ ده اسې د روژې مبارکه میاشته چې را روانه سوله نو دا د ټوله کال زړه ولو چې په دې میاشته کې الله تعالی د بېشماره انسانانو د جهنم څخه ازادي کوله د هر روژه مات پر وخت باندې بېشماره انسانان ازادېدل بیا خدا مبارکه میاشته کې 15 جمعې راغلې د جمعې په هر غړي کې دومره انسانان د جهنم څخه ازادېدل لکه فرعون طور پر روژه مات چې څومره ازادېدل او چې کله دا میاشته آخر ته ورسېده د اختر مبارکه شپه راغله نو دې شپې ته د روایتو مطابق په اسمانو کې لیلة الجائزه وایي جائزه په عربي کې انعام ته ویل کېږي نو په دې شپه باندې د مځکې پر مخ چې څومره انسانان دي د هغې د انعاماتو فړفړې دا په اسمانو کې تقسیمیږي چې سبا د عیدګاه په میدان کې د دې بنده دا انعام دی د دې بنده دا انعام دی د دې بنده دا اجر دی د دې بنده دا مزدوري ده چې کله دا مبارکه ورځ سهار شروع سي نو عیدګاه په لارو کې د کوڅې په سرو کې پر کنجو باندې ملایکې ودرېږي او داسې اوازونه کوي چې د انسانانو د جناتو سما سوا ټوله مخلوق یې اوري ورته یې د محمد امته د خپل رب دربار له ورسئ د عیدګاه میدان له ورسئ نن ستاسو رب د عیدګاه په میدان کې تاسو ته هر څه درکوونکی دی چې کله انسانان د کورو سره اوسي را روان سي د عیدګاه په میدان باندې نو ملایکې په دې لارو کې ولاړې د هغې استقبال کوي او الله تعالی د دې ملایکو څخه به طور فخر پوښتنه کوي وایي کم مزدور چې د مځکې پر مخ مزدوري په ښه طریقه پای ته ورسوي د هغې اجر او بدله به څه نو ملایکې ورته وایي زموږ ربه د هغې اجر او بدله دا ده چې هغې ته د خپل عمل عوض او مزدوري په پوره طریقه ورکول شي الله تعالی دې ملایکو ته وایي چې تاسو پر ما باندې ګواه اوسئ چې ما د دې انسانانو مغفرت وکړي ما د دې انسانانو بخښنه وکړه او ما د انسانانو ته خپل رضا او خپل دیدار ورپه نصیب کړي چې کله د عیدګاه په میدان کې انسانان سره کښیني نو الله تعالی پر د انسانیت باندې بلا کیف غږ کوي وایي زما بندګانو زما د په خپل عزت و جلال قسمي نن د عیدګاه په میدان کې زما څه وغواړئ که تاسو د عیدګاه په میدان کې زما سره د دنیا متعلق څه غوښتنه کوئ که تاسو د عیدګاه په میدان کې زما سره د آخرت متعلق څه غوښتنه کوئ نن زما په دربار کې د انکار گنجایش نشته نن به زه ستاسو د دنیا ټولې غوښتنې در پوره کوم نن به زه ستاسو د عقبا او د آخرت ټولې غوښتنې در پوره کوم نو نن د عیدګاه په میدان کې د انسان ټول سوالونه پوره کېږي نن د عیدګاه په میدان کې د انسان مغفرت دی د انسان بخښنه ده د انسان د کال پر ټوله زندگی باندې الله تعالی محویت راولي هغه ټوله ګناه ختموي هغه عملنامه صفا کوي او انسان دا سره نوې صفا زندگی الله تعالی د انسان تور نصیب کوي نو که د روژې هر روژه ماتو هغه د مغفرتو
بیا که د جمعې ورځ وه هغه د مغفرت وله، بیا که د لیلة القدر شپه وه هغه د مغفرت، او نن چې آخرنۍ ورځ د عیدګاه میدان دی دا د انسان دپاره د مغفرت دی. نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د امت دپاره بهترین لمحات، بهترین ساعات او بهترین اوقات دغه بلل کیږي. ولیکن چې کله سړی د روایاتو پر ذخیره باندې نظر واچي، نو که د روژې مبارکه کې څومره مغفرتونه او بخښنې وسوې، یا د جمعې په ورځ کې څومره وسوې، یا په لیلة القدر کې څومره وسوې، یا نن د عیدګاه په میدان کې څومره مغفرتونه کیږي. خو عام طور د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ټولو امت مغفرت دی، لیکن د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیثو کې چند کم نصیبه انسانان نن د هغه مغفرت څخه بې نصیبه دي چې هغې هر څومره روژې ونیولې، لیکن د روژې په بدله کې د تندې بغیر بل څه نه ورپاته نسو، چې هغې هر څومره تراویح پیشلمیان وکړو، د تراویح د پیشلمیانو په عوض کې د بدخوابۍ بغیر نور هغه غریبانو ته څه نسو ورپاته. لکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي کم من قائم لیس من قیامه الا ظمآ وکم من صائم لیس من صیامه الا ظمآ. ډېر روژاتیان داسې د تندې بغیر بل څه ورپاته نسي. وکم من قائم لیس من قیامه الا السحر. ډېر د شپې راکښېنستونکي یا د تراویح د پیشلمیانو په شکل هغې کم نصیبو ته د بدخوابۍ بغیر بل څه ورپاته نسي. هغې څو کسان دي؟ هغې 4 کسان دي. د هغې دپاره اوس هم د عیدګاه میدان دی، او د عیدګاه د میدان دپاره څه وخت مهلت سته. که چیرې هغه 4 کسان د خپل عمل د ځانه لرې کړي، اوس هم د دې سبا د عیدګاه په میدان کې د دوی د مغفرت د امید او د توقع ځای فاته دی. فاغي انسانانو کې اولنی پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي مدمن الخمر، عربي لفظ دی چې کم سړی عادتي شرابي دی، د هغې مغفرت نه په روژه کې کیږي، د هغې مغفرت نه په لیلة القدر کې، د هغې مغفرت نن نه د عیدګاه په میدان کې کیږي. ځکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام کلکه فیصله لا يدخل الجنة مدمن الخمر، د شرابي په جنت کې ځای نشته. که هغې روژه ونسي، که هغې تراویح وکړي، که هر څه عبادتونو کې، د هغې لپاره په جنت کې څه ترتیب نشته. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي زما امت کې 4 کسان الله جنت له نه بیایي چې هر څومره عبادتونه وکړي. په هغې کې اولنی سړی بخیل دی، په هغې کې دویم سړی منان دی، منان معنا پر چا احسان اچوونکی، او په هغې کې دریم سړی شرابي دی، او په هغې کې 4م سړی د مور و پلار نافرمانه دی. پیغمبر علیه السلام وایي زما امت کې دې 4 کسان دپاره په جنت کې هېڅ ځای نشته. نو اولنی سړی چې هغې د مغفرت څخه هم په عیدګاه کې محرومه دی، د هغې د مغفرت څخه په لیلة القدر او په روژو کې محرومولو، هغې مدمن الخمر دی، عادتي شرابي. حضرت قتاده رضی الله عنه وایي عادتي شرابي چې په قیامت کې راپورته کېږي حالت به د بېهوشۍ. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه وایي هغې په دا شکل راپورته کېږي چې مخ به تک توري او سترګې به زرغوني او د دې خولې څخه به لاړې بهیږي، د هغې څخه به دومره بدبویي ولاړېږي چې ټوله قیامت والا به د ده څخه کرکه کوي. نو ځکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د امت کې دا دومره بدترین عمل، پیغمبر علیه السلام وایي چې کله په مخه درلی تاسو به سلام نه ور اچوئ، چې کله ناجوړه سو بیماره سو تاسو به پوښتنې له نه ورځئ، چې کله مړ سو تاسو به په جنازه کې شرکت نه کوئ. لکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دین کې دا ګناهونه دا په یو کوټه کې بند بلل کېږي، او د دې دپاره کلي او چابي چې د هغه شراب څښل دي. چې کم سړی په دې عمل کې رالی، نو هغې په دې چابي باندې خونه خلاصه که بیا ټولې ګناوې پر ده باندې راځي. بیا دی زنا هم کوي، بیا دی غلام کوي، بیا دی قتل هم کوي، بیا دی ډاکه مچي، بیا دی هر څه کوي چې کم سړی یو ځل په شرابو کې رالی. ځکه پیغمبر الخمر جماع الاسم، شراب څښل دا د ټولو ګناهو مجموعه ده. نو اولنی سړی چې نن د عیدګاه په میدان کې د مغفرت څخه محروم و بې نصیبه انسان، هغې عادتي شرابي دی، د هغې دپاره نن په عیدګاه کې د بخښنې او د مغفرت څخه ترتیب نه وي. او دویم سړی چې نن په عیدګاه کې د مغفرت څخه محرومه دی، هغه سړی دی چې د مور و پلار نافرمانه. هغه څنګه سړی دی؟ اطاع الرجل امرأته وعک امه، چې د مور او د زنانې مسله راسي، نو د زنانې سره ډېره ښه ګزاره ده،
لیکن د مور سره په معاشره کې د هغې ګزاره په تریو تندي وجفا اباه و اقصى و ادنى صديقه چې هغې کله په معاشره کې راسي د دوستانو د یارانو سره په خنداو نه مړېږي، لیکن چې کله د پلار او مخ ته کښېني بیا د تندی تریو نیولی زه د پلاره سره ناراض یم. نو هغې کوم نصیبه که نن روژه نیولې ده، هغې که تراویح نیو کړي دي، هغې که فیشلمه کړی دی، هغې که اذکار و تلاوتونه کړي دي، د هغې د مغفرت دپاره نن په عیدګاه په میدان کې د هغې دپاره څه ترتیب نسته، د هغې د مغفرت دپاره د الله تعالی د طرفه څه انتظام نسته. مور و پلار په معاشره کې الله تعالی د انسان د وجود مجازي ذریعه ګرځولې ده. حقیقي ذریعه د انسان د وجود الله تعالی ذات دی، لیکن مجازن مور و پلار د انسان د وجود ذریعه ده، ځکه بچی د دنیا کې مجازن د مور و پلار څخه پیدا شوی دی. نو ځکه د مور و پلار رضا الله تعالی د خپل ذات د رضا سره تړلې ده. لکه درې آیات حضرت عبدالله ابن مسعود و یو د بله څه بغیر نه قبلیږي. اولنی چې قبلیږي هغې اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، لمونځ و زکات الله تعالی سره تړلي دي، که یو کوي بل نه کوي هغه بل هم نه قبلیږي. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول د الله تعالی اطاعت او د پیغمبر اطاعت سره تړلي دي. که د الله حکم منې د پیغمبر طریقه نه منې نو هغه د الله حکم منل هم هېڅ معنا نه لري. او دریم ان اشکر لی ولوالدیک، الله تعالی وایي زما شکر به ادا کوي، د مور و پلار شکر دا سره تړلي دي. که یو سړی د الله تعالی هر څومره شکرونه ادا کوي چې د مور و پلار دا نه ادا کوي، د الله تعالی شکر ادا کول یې سزا نه نس. که یو سړی د الله تعالی د مور و پلار هر څومره شکرونه ادا کوي او د الله تعالی امر نه پرځای کوي، د مور و پلار شکرونه ادا کول یې هم سزا نه نس. نو دویم هغه کم نصیبه چې هغې د عیدګاه په میدان کې د هغې لاس په تراوو باندې یا په روژو باندې یا په عباداتو په اذکارو باندې نه تورېږي، نه دا په شوله ورځي، هغه سړی دی چې په معاشره کې د مور و پلار سره ناراضګۍ زندګي تېروي. مور و پلار د ده سره ناراضه دی، د مور و پلار سره ناراضه. د ټولو ګناو سزا زموږ کتابونه لیکي چې هغې الله تعالی در قیامت پورې رسوي، ځکه قیامت د سزا دارالسزا دارالجزا ده. لیکن یو د مور و پلار د نافرمانۍ سزا هغه دومره بدترین عمل دی چې الله تعالی دنیا کې انسان ته د ذلت و رسوایي په شکل ورکړي. چې کوم سړی د مور و پلار سره نافرمانه زندګي تېروي، دا ضرور خبره ده، دا یقیني خبره ده چې هغه سړی به بیا د اولاد سره دغسې زندګي وویني لکه کوم سړی چې د مور و پلار سره څنګه زندګي تېره کړي. دا د الله تعالی ترتیب داسې دی. او د مور و پلار د ناراضګۍ سزا هغه ادنا سزا یوه دا بیان شوې ده چې پر حالت د زکندن کله د سړي د شهادت کلمه نصیب نسی، او چې د شهادت کلمه د یو کم نصیب نسی نو خدا نخواسته چې د هغې ابدالابد جهنم ځای نسی. لکه دا ترتیب د صحابه دور کې راغلی دی. یو صحابي دی، د هغې د کور زنانه پیغمبر علیه صلات وسلام له حال راستی چې زما خاوند په حالت د زکندن کې دی، د الله رسول ته راسه، هغې ته یا د کلمې تلقین وکړه یا هغې د زکندن ترتیب برابر کړه. پیغمبر علیه صلات وسلام 4 صحابه ورستی، حضرت علی رضی الله عنه دی، حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه دی، حضرت بلال رضی الله عنه دی، حضرت عمار بن یاسر دی. دا 4 صحابه ورستی. ورته تاسو ورسئ هغې ته لږ د کلمې تلقین وکړئ چې کلمه یې پر ژبه جاری شي. هغه 4 صحابه چې رالو چې هر څه کوي، هر څومره کلمه ورته وایي، حالانکه د پیغمبر صحابي دی، دا ټول امت د صحابي د یو نوک ځای ته ځان نسي رسولی. دغه صحابي پر دې ژبه د کلمه نه جاری کېږي، دا ژبه بنده ده. نو هغه دستي هغه صحابه حضرت بلال رضی الله عنه پیغمبر ته راواستوي چې د دې کم نصیبه پر ژبه کلمه نه جاری کېږي. پیغمبر علیه السلام حضرت بلال ته دستي ول معلومات یې وکړه مور و پلار یې ژوندي دي که نه دي ژوندي. حضرت بلال چې په مدینه کې منډه کو چې ویې کتل ورته ویې پلار یې وفات شوی دی، مور یې ژوندۍ ده. پیغمبر علیه السلام حضرت بلال ته ویې ورسه مور ته ویې ورته مور یې که در ما پورې راتلی سي خو راسه، که نه سي راتلی د هلته انتظار وکړه زه درځم. هغه بوډۍ مور ته چې کله حال رالی نو هغې دستي لکړه راواخسته، د یو بل همسایه پسې هاره وکړو مک باندې سوکه در پیغمبر علیه السلام پورې راغله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې کښېنست پیغمبر دستي د دې بچي متعلق پوښتنه کوي، ورته یې مورې دا بچي څنګه زندګي وکړه؟ ورته یې د الله رسوله دې بچي ښه زندګي وکړه، دې بچي دومره عبادات وکړو، دې بچي دومره
د الله تعالی رضا ځان له حاصله کړه او دې بچي دومره نوافل وکړو دې بچي دومره اذکار وکړو چې زما په ذهن کې د هغې شمار و عدد نه راځي. پیغمبر علیه السلام ورته مور ستا سره زندګي څنګه وه؟ ورته زما سره نور ښه و، دا ژبه کې لږ تریخوالی و. د الله رسوله چې د زنانې و زما خبره به راله بیا به یې زما خبره پر شا وغورځوله، د زنانې خبره به یې منله. ورته د الله رسوله ما د سینې په شیدو لوی کړی و، په خدای قسم چې ده به ما ته جواب راکړي زما سینې به درد شروع کړي چې ما په کوم شیدو باندې ته لوی کړی او ته زما سره کوې. پیغمبر علیه السلام ورته مورې ستا هغه د سینې درد او ستا سره هغه کمزوري ګزارې نن د هغې بدبخته د ژبې قلم مات کړی دی، د هغې پر ژبه نن کلمه نه جاري کېږي. حضرت بلال ته وایي ژر بوټي راټول کړه. هغه بوډۍ زنانه ورته د الله رسوله بوټي څه به کوې؟ ورته دا سړی سوځمه. هغه ورته دا زما د زړه ټوکړه دی د الله رسوله څنګه یې سوځې؟ ورته مورې چې دې غریب ته په آخرت کې کم جهنم او سوځل ګوري په خدای قسم هغه در دې ډېر سخت دي. ورته د الله رسوله زه څه وکړم؟ ورته چې در څو پورې تا دته مغفرت نه یې کړی، دته دې بخښنه نه یې کړې، خپل حقوق دې ور معاف کړي نه یي، در هغې وخته پورې د ده د سوځلو بغیر زما سره بله چاره نشته. د هغه بوډۍ دستي اسمان ته لاس پورته کړي، یا الله زما بچی دی، که زما سره هر څومره جفا سوې ده، که زما سره هر څومره بې وفایي سوې ده، زما د طرفه زما حقوقو د ته ور معاف دي. پیغمبر علیه السلام حضرت بلال ته وایي ته په منډه ورسه چې دې زنانې صرف زما په وجه باندې دې بچي ته مغفرت کړی دی او که په زړه کې هم ځینې خوشحاله ده. نو حضرت بلال چې کله راورسېد هغې کور ته که ګوري صحابه ورته ناست دي، د کلمې تلقین ورکوي، د ده پر ژبه کلمه روانه ده. د هغې څه وروسته هغه صحابي وفات سو، پیغمبر علیه السلام جنازې له راغی. چې کله په قبر کې کښېښوی نو صحابو ته یو ځل خارې مفسې اړوی بره د دې قبر پر ژۍ باندې ودرېدی. بره وایي زه یو اعلان کوم، یو خبره کوم، وایي زما په امت کې چې کم چا له مرګ په داسې حالت کې راسي چې مور و پلار ناراض وي، پر هغې باندې د الله لعنت دی، پر هغې باندې د رسول لعنت دی، پر هغې د فرشتو لعنت دی. او بیا دا اعلان کوي چې د هغې نه فرضي لمونځ قبول دی نه نفلي لمونځ قبول دی. نو د هغې اثر دغه دی چې په روژهمات باندې، په تراویحو باندې، په روژو باندې، په عباداتو باندې د هغې نن مغفرت د عیدګاه په میدان کې نه کېږي. د پیغمبر علیه السلام هغه خبره ده چې د هغې فرضي لمونځ هم قبول نه وي، نفلي لمونځ هم قبول نه وي، بیا به د هغې روژې، د هغې تراویح، د هغې عبادت د هغې څه لاس ونیسي. نو دویم هغه کم نصیبه چې هغې د عیدګاه په میدان کې یا د روژې په لمحاتو کې یا د مغفرت په اوقاتو کې د مغفرت څخه محروم و بې نصیبه پاته سو، هغې د مور و پلار نافرمانه انسان. او دریم سړی چې د هغې نن مغفرت د عیدګاه په میدان کې نه کېږي، نه د روژو په اوقاتو کې د هغې مغفرت سوی دی. هغې غریب ته د روژې د نیولو کې د تندې بغیر بل څه نسته، هغې باندې د تراویحو په نیولو په کولو کې د بدخوابۍ بغیر بل څه نشته. هغه سړی دی چې د قریبانو سره وسیله رحمي نه کوي، په قرابت کې بغض دی، په قرابت کې عناد دی، او په قرابت کې بې ترتیبي ده. د قریب حق ورکولو ته، د قریب سره وسیله رحمي کولو ته، د قریب سره تعلق کولو ته، د قریب سره ښه ژوند کولو ته تیار نه دی. یو روایت کې راځي، حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت کوي چې کله الله تعالی دا ټولو مخلوقات پیدا کو نو وسیله رحمي دستي ولاړه سو. یو روایت کې راځي چې ولاړه سو، یو روایت کې راځي چې د عرش پښه یې ونیوله. اوس وسیله رحمي څنګه ولاړه سي؟ نو الله ورسوله اعلم، دا هغه خبرې دي چې الله او رسول شه خبر. کله کله په دنیا کې یو شی جسم نه لري، په ملول اعلی کې الله تعالی جسم ولور کی، نو کېدای شي وسیله رحمي ته الله تعالی ته جسم او بدن ورکی. دا ورته یا الله زه هغه ځای له ځمه، دنیا ته ځمه چې هغه د فسادونو منبع ده، چشمه ده او سر ډکه ده. یا الله د هغه ځای د تګه څه زه پناه غواړم، هلته به خلک زما حقوق ضایع کوي او زما په خاطر به یو قریب د بل قریب سره بد سلوکي کوي. نو الله تعالی ورته وایي زه دا اعلان کوم ستا متعلق چې کم څوک په دنیا کې تا ضایع کوي، زه به هغه ضایع کوم، د هغې په بدله کې به هغې ته سزا ورکوم. بیا ورته زه تا ته دا درجه درکوم چې تا د وصل څه بولم، چې کم څوک ته د خپلو قریبانو په مابین کې وصل کې، هغې زه د خپل ذات سره وصل کوم. چې کم څوک ستا حقوق ضایع کوي، تا لرې کوي، تا قطع کوي، هغې زه د خپله ځانه څه پرې کوم، هغې زه د خپله ځانه لرې کوم.
نو دویم هغه سړی د هغې مغفرت نن نسته چې کم سړی د قریبانو سره وصله رحمي نه کوي. هسې خو د دنیا چې څومره مذاهب دي د هغې ټولو تعلیمات دا دي چې ښه خبره دا ده چې قریب به د قریبانو سره قرابت کوي. لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې کې یو څه اصول ایښي دي. زموږ د دین تعلیم دی، زموږ د دین اصول دي چې د هغې په خاطر زموږ دین د ټولو مذاهبو څخه جلا دی. زما عقیده دا ده که سړی د پیغمبر په هغه اصولو باندې عمل وکړي بیا په ټوله زندگی کې سړی د قریبانو سره پریشانی نه راځي، په ټوله زندگی کې د سړی د قریبانو سره د وسیله رحمي ضایع کېدل نه راځي، او په ټوله زندگی کې سړی د قریبانو بدسلوکۍ ته مجبوره کیږي نه. هغه اصول څه دي؟ هغه اصول دا دي چې یو قریب د بل قریب سره احسان کوي. نو په هغې کې د دې خبرې ډېر خیال وساتي چې د دې قریب د خوشحالۍ څه زیاتې د الله تعالی د ذات خوشحالۍ تمه ولري. یعنی په دې نیت باندې دی وکړي چې دا زما د الله تعالی یو حکم دی، زما د پیغمبر یو طریقه ده، او زما پر ذمه یو ذمهواري ده، زه د خپله ذمهواري ادا کوم. چې کله په دې نیت باندې د بل قریب سره احسان وکړي د دې لازمي نتیجه دا ده چې بیا به دی د هغو د شکریې انتظار نه لري، بیا به د هغو څه د عوضو د بدلې انتظار نه لري، بیا به د هغو څه د صفتو د توقع تمه نه لري چې ما خو شعور سره وکړو دی به زما صفت وکړي، زما شکریه به ادا کړي. او چې کله هغې ته الله تعالی همت ورکړي د ده د احسان په مقابل کې د ده شکریه ادا کړو، نو دی به ډېر خوشحاله وي، ځکه د ده سیم تمه نه. او که چیرې هغه د ده شکریه نه کړي ادا او د ده صفت نه وکړي او د ده سره ده ته عوض و بدله نه کړي ولور، پر ده به ډېر تکلیف نه راځي، ځکه د اول د دې خبرو نیت نه و کړی، د صرف په دې نیت باندې کړی وه چې دا د الله یو حکم دی، زما د پیغمبر یو طریقه ده، زما پر ذمه باندې یو حق دی، ما خپل حق سرته ورسوی، نور زه قریب څه کوم که هغه هر څه کوي هغه دې وکړي. نو که چیرې دغه اصول سړی په دماغ کې کېږدي نو بیا به سړي د قریبانو سره د وسیله رحمۍ د کاټېدو موقع نه راځي. نن په دنیا کې زموږ ستاسو معاشره ده که تورژری وګایه یا که سپین ژری وګایه، یاره د قریبانو سره ښه ژوند کول او د قریبانو سره وسیله رحمي کول دا ښه عمل دی. لیکن په معاشره کې هر سړی د نفرت یو چینه جوړه شوې ده، هر سړی په نفرت کې دی، په فساد کې دی، په جګړو کې دی، په اختلافو کې معاشره ټوله روانه ده. اوس په خلو خو هر سړی دا وایي چې زه به د قریبانو سره ښه زندگی کوم، لیکن زندگی یې د نفرت او زندگی یې د بغض او د عناد ډکه ده. اخر دا فساد، دا بغض، دا عناد د کومه ځای شروع سو؟ دا فساد د دې ځای شروع سي چې کله ما د خپل قریب سره احسان وکړ نو هغه احسان د الله تعالی د ذات لپاره نه کوم، دا اوله سره په دې انتظار ورته ناست یم چې دی به زما شکریه ادا کوي، په دې انتظار ورته ناست یم چې دی به په تربرو کې زما صفتونه کوي، په دې انتظار ورته ناست یم چې سبا کله موقع راله دی به ماته د دې عوض و بدله راکړي. و چې کله زه په دې تمه و توقع باندې ورته ناست یم که مې دا توقع د هغو څه نسي پوره نو بس دستي مې په دماغ کې بدوالی ځینې بد مې ځینې اوس او دستي مې په دماغ کې سوچ و فکر بدل سو، دستي مې په خوله باندې شکوي و شکایتونه را ما خدا ورسره وکړو ده نو څه راسره وکړو، ما خو په پلانکۍ ورځ احسان ورسره وکړي ده د هغې څه بدله راکړله. نو چې کله شکوي و شکایتونه دستي مابین لرالو نو هغه غریب چې هغه د قریب سره څه کړي دي د هغې عوض د الله تعالی په دربار کې هم د له په لاس نه ورغلی. و چې کله په مستقبل کې دوباره د احسان ځای رالی نو په مستقبل کې خو د دستي په دماغ کې دا سوچ کښېنولی دی چې یاره دا احسان خو ما پرون درسره وکړې نو د هغې څه فایده و، دوباره بیا نه ورسره کوم، دوباره بیا د هغه قریب سره احسان کولو ته نه دی تیار، د هغې سره کومک کولو ته نه دی تیار، د هغې سره و نصرت کولو ته تیار نه دی. نو چې تیرې څه کړي و هغه هم په آخرت کې په ښه نه ورلو، او چې په مستقبل کې څه کولو ته تیار نه دی نو هغه خسره دنیا والآخره، د دنیا څه هم لاس وخوت او د آخرت څه هم لاس وخوت. نو فساد ګرده د دې ځای څخه جوړ دی چې زما د لاسه چې څه وځي هغه د الله دپاره نه وځي، چې د الله دپاره نه وځي بس صرف د دې دپاره چې خلک به زما صفتونه کوي، خلک به زما شکریه ادا کوي، خلک ما په ښه نامه یادوي. نو که خلکو په ښه نامه باندې نه کوي یاد، بس دستي ستا خوله د شکوو ډکه سوه، ستا په خوله کې شکایتونه سو، بس ستا په خوله کې نفرتونه سو، معاشره ټوله د فساد او د نفرت ډکه سوه. دې ته وسیله رحمي نه وایي چې سړی دا رقم کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي لیس الواصل بالمکافئ، وسیله رحمي چا دې ته نه وایي چې سړی د بل چا د عمل بدله ورکوي چې ده راسره وکړو زه یې ورسره کوم، ولكن الواصل من اذا قطعها وصلها. وسیله رحمي دې ته وایي چې د مخ درڅه واړوي ته بیا ورس،
چې د ستا د غم او د شادۍ پر نظر ستا پر وخت ته ولا نه کتل ته ورسه د په غم او شادي کې شرکت وسره وک چې ستا د مجبورۍ په خاطر باندې د تا نظر دروانه راوي ته ورسه د مجبورۍ پر وخت باندې د دستی کومک او نصرت وک وسیله رحمی دی ته ویل کیږي هغه شاعر نه وای نیکی بر نیکی کار زنان است چې د شرا سرو کو زه ور سره کوم دا خو د زنانو کار دی د زنانو مزاج دا دی چې د چا د شو په بدله کې د شو ور سره کی لیکن نیکی بربدی کار مردان است چې د بدر سره کو د غي په بدله کې ز شو ور سره کوم دغه د نارینه خوې دی نو دویم هغه سړی نن د ادګا په میدان کې د مغفرت لایق او مستحق نه بلل کیږي چې د کم سړی زندگی په قرابت کې د کم سړی زندگی په رشتہ داری کې د کم سړی زندگی په خپل نجدو انسانانو کې د بغض د عناد ډکې دا غي نه روزي لاس نسی دا غي نه تراوی لاس نسی دا مخفي سلی مرد ځان نه کو دا مرد پیغمبر علی السلام احادیث تاسو مختیر دا غي په باره کې د پیغمبر دا حدیث دی چې کم من قائم کم من صائم ليس من صيامه الا ظمأ ډېر روزاتیان داسي چې د تندې بغیر بل څه ور پاته نه او کم من قائم ليس من قيامه الا السحر ډېر بدخواب خلک چې د تراویح د پیشلمیانو په خاطر بدخواب سوي دي لیکن نن د ادګا په میدان کې د بدخوابۍ بغیر سنور پاتې شي سلرم اخرنه سړی چې هغه د ادګا په میدان کې د مازیګر پر وخت د تراویح د روزمات پر وخت یا د جمعې په اوقاتو په لمحاتو کې هغه غریب مغفرت نه وس هغه سړی دی چې هغه د خپل مسلمان ورور سره مخکې خبره په قرابت کې و اوس خبره مسلمانی ته چې هغه نفس د خپل مسلمان ورور سره در درې ورځې زیات تعلق بندي چې زما د پلانکی سره سلام نستا زه د پلانکی سره ناراض یم زه د پلانکی سره خوابد یم زه د پلانکی سلام اچولو ته تیار نه یم زه د پلانکی د سلام د جواب ورکولو ته تیار نه یم دا غي کوم نصیب هم نن د مغفرت څخه بندوبست ترتیب نه دا غي روزام صرف د تندې ذریعہ وا دا غي تراویح فیشلمی صرف د بدخوابۍ ذریعہ بس یو روایت کې راځي د مسلم شریف روایت ده چې الله تعالی د هر روزمات د هر جمعرات د هرې دوشنبه په ورځ د انسانانو اعمال را تلاشي او دا غي پر بنیاد بیا د انسان د جنت تو فیصله کوي اس خو د بنده ټول اعمال ټول ژوندۍ د الله تعالی او حضور ته حاضر دي لیکن بیا هم د الله تعالی د خپل بادشاہت نظام داسې جوړ کړی دی چې د پنځشنبه په ورځ د دوشنبه په ورځ د بندگانو اعمال د فرشتو په ذریعہ را طلبي او چې په دې جمعه کې یو بنده شرک نه کړي بل ګناه نه کړي بل الله تعالی وای دا بنده به جنت لزي نو د انسان د جنت تو فیصله کوي الا من كان بينه وبين اخيه شحناء چې د دوه مسلمانانو په مابین کې بغض او عناد دي فيقول انظروا الله تعالی او ملائکه ته یو ځلې په جنت کې مولي کوي انتظار وکړي حتا يصطلحا چې درسو پورې دی صلح نه سره کړي فيقول اتركوا هذين حتى يفيئا یو روایت کې راځي دا دوه کسان پرېږ دي د دې نمونه مولي کوي حتا يفيئا چې درسو پورې دی روغ نه سره کړي د دې خپل بد عملي سره ګرځېدلی نه اوس باز خلک ډېر پر دې باندې سوال کوي چې یاره دا ولې دومره عظیمه ګناه ده چې د دې په خاطر دا زنا په خاطر سړی نه راګرځي او د غلا په خاطر سړی نه راګرځي د بلې ګناه په خاطر الله د سړی راګرځول نه کوي لیکن د دې دوه کسانو په مابین کې الله انتظار کوي د جوړې تر وخت په جنت کې نه لیکي هغه ولې دا غي بنیاد ده چې د ټولو ګناو سره د انسان دا وهم خطر نشته چې سړی د کفر ته ورسي لیکن دا ګناه سړی کفر ته رسي چې د کم چا سره د بغض او عناد رااله او دا غي سره ناراضه کاغی ته الله تعالی لږ اسانی ورکا غي ته راحت او مال او دولت ورکي ته دستی په ناراضه کیږي دا د الله تعالی پر فیصله باندې ستا په ځین کې سوال دی چې کله الله تعالی دا غي سره احسانو کې ستا دستی په دماغ کې دا راګرځي چې کش کې د سره نه وایسه او چې کله الله تعالی غي ته یو ش عزت ولا ورکي ستا دستی په دماغ کې راګرځي چې کش کې د پر ځای او مات را کول سي چې کله الله تعالی دا غي سره یو بل شا نعمت په نصیب ورکي ستا دستی دماغ دی چې الله جنوا اخی ولې دی ورکي او دا خبرې دا د الله تعالی فیصله او تقدیرات پر دې د انسان په دماغ کې سوال او اعتراض راځي او د الله تعالی پر فیصلو باندې سوال او اعتراض ډیر ځله سړی د ایمان سره بے نصیب کی ځکه دا خطرناک ګناه ده چې د دې جړو بنیاد د کفر سره مشته دي نو ډیر ځله سړی د الله تعالی د فیصلو د اعتراض په خاطر سړی کفر ته ورسي
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وای لا یحل الهجرة فوق 3 ایام، در 3 ورځې بالا ناراضگی انسان ته اجازت په اسلام کې نشته. د دې معنا دا چې کډیره ناراضگی د انسان په دماغ کې ډیر غصه خشمي نو در 3 ورځې پورې لا سړی ته اجازه سته، ځکه په 3 ورځې کې د سړی غصه ختمیږي. لیکن د 3 ورځې وروسته بیا عناد کول، بغض کول، دا د انسان ذاتی او صفت دی. بغض د عناد دی او دا ګناه کبیره دی او دا قابل د اصلاح دی. لا يحل الهجرة فوق 3 ایام، در 3 ورځې بالا د مسلمان پرېښول جایز نه دي. یلتقیان فیعرض هذا ويعرض هذا، چې کله په مخ سره ورسي یو مخدوري واړی بلې دوري واړی. پیغمبر علیه السلام بخیرهما الذي يبدا بالسلام، په دې 2 کسانو کې بهترین انسان هغه دی چې بس ژر په سلام ابتدا وکړي، د خپل سلام ورته وي. من هجر اخاه سنتن، یو سړی یو کال د قریبه صحابه دی چې د قیامت په ورځ باندې راسي کانه کسف کې دمه لکه دی چې دغه قاتل چې ویني ورته کړي. بیا یو کال خوابه ته او قاتل دواړو ته په قیامت کې یو رقم سزا ورکول کیږي. ډیر ځله باز خلک ماته دا خبرو کی چې یاره مولوی صاحب زه خو ورالم او کور دروازه مې وروټکول او فلان مې وکړو فلان مې وکړو فلان مې وکړو، لیکن دی زما سره صلح ته نه دی تیار. اخر زه څه وکړم؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سوئی لا يحل الهجرة فوق 3 ایام، در 3 ورځې بالا ناراضگی نسته. فاذا التقیا، چې تی کله په مخ سره ورلاست 2 سره نار فسلم احدهما، دی یو سلام ورته وای، ورد الاخر ابل جواب ورکه، نو اشترکا فی الاجر، چې څومره مزدوری د الله تعالی د طرفه د پای کې دواړه شریکان سره، یعنی د ثواب لایقان دواړه. لیکن و ان سلم احدهما ولم يرد الاخر، تا سلام ورته وای د استاد سلام جواب ته نو تیار، نو اوس بر احازا ته د ګناه څخه خلاص وي، وباء به الاخر، اوس د دواړو ګناه د بل پر ذمہ راغله. نو سړی خپل ذمہ فارغه کی او د خپل ذمہ د فراغت شکل داده که څوک ستاروغ یو جوړی ته تیار دی کنه دی تیار، ته ولا ورسا خپل ذمہ فارغه کا، سلام ورته پر خپل نفس باندې شک شیږه او دا غي سره صلح او جوړ وک. اوس کاغي تیار سو تاسو دواړو ته الله تعالی اجر درکې، کاغي دې ته تیار نو هغه فریضه خپل اخرت فریضه تا د خپل ګنام د پر غاړه شروع وړ. په دې خاطر د اختر مبارک شپې دي او دا زموږ استادو د مغفرت اخرنه لمحه د عیدګاه میدان دی. نو الحمدلله زموږ استادو په معاشره کې هغه کسان چې هغه د شراب او عادیان دی هغه ډېر کم دي، لیکن موږ استادو معاشره کې یو دا مرستا چې بعض نوجوانان د مور فلار سره ناراض ورسه د مور فلار پښې مچ کې، زما په خدای قسم ک تاسو د اسمانوم زکه په عبادتونو سره یو ځای کې چې درسو پورې مور فلار ناراضي در هغه وخت پر تاسو د جنت بوی له حرام دی. پیغمبر علیہ السلام وی د جنت بوی د 1500 کال مسافت لري سرمو تر رسیږي، لیکن پر دې څلورو کسانو د جنت بوی له حرام دی چې سړی زندگی د بخالت تیری، چې سړی د خپل شو احسان پر چا اچي، چې سړی عادتي شرابي وي، چې سړی د مور پلار نافرمانی، پر دې څلورو کسانو د جنت بوی له حرام دی، حالانکه د جنت بوی 1500 کال مسافت لري را رسیږي. او بیا خاص کر د باز چا مور فلار هغه وفات شوی دی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی بیا مشرور هغه د پلار پر ځای دی. حق الكبير الاخوه على اخوي، حق الوالد على ولده، د مشرور بیا د غمر حق پر او پر کشرانو باندې دی لکه د مور پلار چې کوم حق پر بچانو باندې دی. نو کشر مشر لور سے بچے مور فلار لور سے د چا سره نفس کوي، د چا څه فایده سوي او چا را روزله، چا د صفائی کړي، د چا د روزنه کړي، د چا د رالوي کړي، او ته د خپل حالاتو تصور وکړه چې زما مور په کوم شکل زرا لوي کړي، زما پلار په کوم شکل، اخر فرتا باندې بل څوک ودرېږي د غي مور فلار دښمنی په مخ باندې. نو د مور فلار لاسونو په اور مچول، کشر مشر لورتل. پیغمبر علیه السلام من لم يرحم صغیرنا، چې مشر پر کشر رحم نه لري، ولم يقر کبیرنا، کشر بیا د مشر عزت نه لري، ولم يجب العالمین، په معاشره کې زما د علما او د امت تعظیم نه، فلیس منا، زما په دین کې نه ده، فلیس منا، زما په سنت طریقه کې نه ده، فلیس منا، زما پر دین باندې نه ده، زما په سنت طریقه باندې نه ده، او زما د امت سره نه ده. نو کشر د مشر تعظیم وکي، مشر پر کشر باندې شفقت وکي، خپل مشرانو لور سه، خپل علماو لور سه، او خپل اکابرین لور سه د غي قدر او احترام وکي چې زموږ او تاسو نن دا عیدګاه میدان زموږ سره ضایع نشي.
او چې د کوم مقربانو په مابین کې ناراضګي ده یو پر بل باندې رحم وکړي یو پر بل باندې شفقت وکړي چې کوم خناس او شیطان زموږ مابین لراغلی دی موږ د دې اجر څخه محروم کړي هغه خناس د مابین وغورځوي چې کوم کسانو په مابین کې ناراضګي ده د عیدګاه د میدان سره مخ کې نه موږ پر چا باندې زور لرو نه موږ چاته خبره کوو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت دي احادیث دي کم څوک د خپل عیدګاه د میدان غم لري او د خپل آخرت فکر لري نو هغه ته پر خپل نفس باندې پښه اشول بیا اساني خپل قریب لورتل مسلمان لورتل د هغه سره صلح کول د هغه سره جوړ کول او د خپل د روزې لمحات د روزې تکلیفونه د روزې عبادتونه د ځان د فار د الله تعالی په دربار کې قبول او مقبول ګرځول د هغې پر بنیاد باندې د جنت فیصلې ځان لکول د هغې پر بنیاد باندې د جهنم څخه ځان آزادول الله تعالی دې زموږ او ستاسو روزې قبول کړي الله دې زموږ عبادتونه قبول کړي